F2 layout के 2-3-4 फाइल ले दा दे एंटर हमको occupied point सरा ले पते कि the list न रवा सवना yes enter F2 back side सरा list न रवा so 2 enter देता तो इच डी पॉइंट सरा द स्टार ड्रेन पॉइंट दे दा पर 0-0 बेरंग बन राजी is it true or not दा सही दा او که غلط ده صحیح ده نو بالکل دا صحیح راځي ځکه چې زمونږ لومبنی کوارډینیټ 100 200 بل 110 او 200 تقریبا دغه شان ته نو دا صحیح راځي یس مې ولا ورکو د دې نه پس دا دویم نمبر فایل ته زه کتل غواړم چې دا دویم نمبر پوینټ چې دا ما سره صحیح راځي یا غلط راځي F3 لی اوټ ترالم د لی اوټ نه پس لیست ترالم دویم نمبر پوینټ مې بیا راوچت کو ریفلیکټر هایټ را نغواړي 0-0 دی صحیح د کار کېږي خیر دی د دې نه پس ما ته وایي چې هاریزنټل انګل دې ځای سره انګل چې دی د 0-0 دی او د دې ځای نه ډسټنس 10 میټر دی یعنی چې دې ځای نه ته په 0-0 انګل باندې په 10 میټر یو پوینټ کې نو ستاسو د متعلقه پوینټ به ولګېږي صحیح ده اوس به موږ څه ورکو HR لومبی به په انګل برابر کو چې انګل ورکو نو هاریزنټل لاک به ولګو کار ته وخت دا نوې کار دی ها لومبی به څه وکړئ را به شئ F3 لی اوټ ته F1 بیک سایټ او F2 بیک سایټ او F1 اکوپاید پوینټ شو F3 لی اوټ دا نوې سیز دی لی اوټ ته رالی چې کوم پوینټ لګول غواړئ لیست ته به راشئ هغه پوینټ به راوچت کړئ لکه زه اوس 2 نمبر پوینټ لګول غواړم 2 پوینټ مې د لیست نه راوچت کو یس مې کو د دې نه پس ریفلیکټر هایټ مې مولا ورکو ما ته دی وایي چې دا پوینټ به د دې ځای نه په 0-0 انګل باندې جوړیږي او دغه شانتي په 10 میټر به لومبی به زه انګل برابر کم ځکه که لومبی ډسټنس برابر کم نو څه پیدا نشته لومبی به زه انګل برابر کم او چې هم ګورو لومبی راله انګل راکړه انګل دی صحیح شو F1 ما انګل ورکو دلته څه 9 دا مې 0-0 کو صحیح شو د دې نه پس اوس که دا پوینټ بدلی چرته لکه زه یم چې دا پوینټ د لومبی دې طرف ته راشي نو زه به څه وکړم ماشین به د بیس نه تاو بیس نه دی تاو کړم صحیح شو د دې ټمپرري ایډجسټمنټ به هم په دې هغه باندې څه شو او موږ سره کوارډینیټ صحیح نه نو ځکه دا غلط راځي فیلډ کې چې نه 2 پوینټو صحیح کوارډینیټ کې بیا دومره مسله نه کوي سر دا ماشین چې تا داسې تا کو دی په ببل کې بس یا دا ورټیکل فرق راځي دا هر څه فرق دا هاریزنټل ببل کې په دې کې فرق راځي نو بیا چې هغې سیټینګ کوو نو بیا به د هغې سره په انګل کې فرق نه راځي نو بیا دغه کوي بیا به په هغه ځای به ټمپرري ایډجسټمنټ وکړئ ټول پروګرام به په دې ځای بیا سیټ کوئ دوباره بیا د سره دلته خو موږ سره اوریجنل کوارډینیټ نه زه چې سر دوباره د ماشین کې ګوتې و دوباره ټمپرري ایډجسټمنٹ بوله ټول کې ځان له به پوینټونه معلوم کړي لکه مثال کې طور پر یو دا پوینټ دی یو دغه پوینټ دی دا خو تاسو سره شته که نه د دغه پوینټ په مطابق به لومبی به یو رب شانتې وګورئ چې بیک سایډ دی ما د صحیح راکوي که نه که ماشین دې طرف ته جوړېږي نو بیا به له ټمپرري ایډجسټمنټ ټول دې طرف ته وکړي چې تا له دا پوینټ دی صحیح درکړي لومبی چې موږ سره په ټرو جي پی ایس کوارډینیټ کې بیا دومره مسله نه وي خو که چېرې مسله کوي نه دا یې طریقه کار دی صحیح شوه اوس 0-0 ډیګري په برابر کړه هاریزنټل لاک هم دا دی لګولی دی نه پس به راشو F1 ډسټنس به پې برابر کو ماشین به نه خوځو پرزم والته به وایي چا خواشه ډېر خواشه ورځګړۍ ته شه پلانکي ته شه وړنګي ته شه پر دې انګل کې فرق رانه اوس په انګل کې فرق راشي دي سره کنه راځي انګل کې فرق رانه ماشین خو زه راځم ها ماشین موږ هم دا وایي چې انګل کې بیا فرق راځي دي سره تقریبا صحیح دی
زه اوس ورته پرېږدم مخامخ نیسئ الطحالة تبرز السلطانة پر 10 میټر فاصله کې دې نه راشه والا فاصله نه ول کنه دې نه نومبه به 10 میټر کې لاړ شه راشه 10 قدمه کې لاړ شه بس صحیح به شي لږ نورم لاړ شه سره قدمونه په مړه کړی او تا په فوټ کې لاړې هر سمې خبرې کوي تشې خبرې کوي ډېر نه کنه سم ظالمه اجرا لیکي چې معمولي اشاره له بنده درکړي ته سم دغه ته رسېدلی بیا دې خوا ماینس 1.387 1 میټر او 3 ډیزي شاته شه دې خوا مړه څه ګورې او کنه ګوتې سانډې ګوتې ستړي شوې 15 ډیسي شاته شه ډیسي نیم میټره سر در ایچ ډي نه د ډي مخکې چې راځي دې څه مطلب سر ډیفرنس نه څه ورخم څه څه مطلب سفاري شوی پټي خو نشته چې ورشي خبره وخت نه کړل ډیفرنس څه وي لکه خدای ته ګوره زما د لاس ته ګوره څه لګ دی خوش یو ډیسي شاته لسانته اته سنټه شاته شه روس څه چلایو شپږ سنټه شپږ سنټي شاته شه بچنګا شپږ سنټي شاته ها نورم تقریبا نه بس دی تقریبا 2 سنټه شاته شه بل نه کوم صفا ورته وګوره صفا بس تاسو څه خنده 2 سنټي شاته خدای خبر شه د کوم ځای تورما یار دا به پلاس کې شو یو را مخ کې شو یو سنټه بس تاسو په ځل کې اراده وکړه پوکې ورکړې نه غره یو سنټي دا پرېزم لګ را مخ کې خوځېږم ورټه کې واخه جی ها د دې نه پس دا پوینټر لګي ته د دې نه پس بوله هاریزنټل لاک خلاو کو نیکسٹ بال اور کو دریم نمبر پوینٹ اتوماتیکلی موږ راکو انټر به کو صحیح شو 113 او 200 صحیح شو دا کوارډینیټس دي همدا بیا لاک واپس لګو مدا به همدا سیم 00 ډیګري ورکړي انټر شو 0 ډیګري او 13 میټر فاصله الته وو کنه 0 ډیګري باندې به 13 میټر انګل به برابر کو
صحیح شو د دې نه پس ډسټنس اوس بیا لاړ شئ پرزنټ 3 میټره دغه پوینټ نه 3 میټره پسې بیا ونیسه دا زور سره یا خدای پاکه صحیح ہے بس دغه شته والله صحیح ناب ته خانه غوښته ده یاره که پاخه قدمونه والا ته څه کیلومتر کچک یو میټر شاته شه یو میټر دا ستا خو ډېر ښه حساب کتاب دی په 3 میټرو کې یو میټر فرق راځي ستا قدم کې نو یاره خو دله افتخار پکار دی دا باجوړي قدمونه اړه سم د مسلمان یا سم دی خوا کې یا سم دی خوا کې لکه معمولی یا بادام ګلا بلیا شامه کا ماجر دوه ډي سي شاته شه بچي دوه ډي سي شاته شه بڑی سی شاته شه ها ډي پیژنې یو فوټ وروسته شه یو ډي سي نور هم شاته شه بلکې دوه شاته شه دوه ډي سي شاته شه پځې وخورېدې سړیا لکه انصاف مړه خدای ته وګوره ستاسو ته واخله ډي سي خو لږ سنټۍ ظالمه ته یو سنټۍ خوځې میخي در باندې والې دي انتظار هلپر پاتې شي ودې لګېږي ما الا کچل کول هلپر تاسو کې یو کلیدات طرف په دغه پوهېږي په ستا هغه راغلی هم دی ټوټې بګارې دی غلی شه ټول درته حساب ماپور دی یو سنټي نه یو ډي سي ساري یو سنټي بس ولګوه به دغه پوینټ اول فون هو سره د شاکر لر کړی ستا ماته معلوم دی نو بیا تر راځي ها سر اوس بیا نیکسټ راځه به بیا نیکسټ کې به څلورم پوینټ اخلي صحیح شو 113 او 204 دی 45 په ډیګري بتاوي ها پورا 2004 دی ها نو 70 په ډیګري تا ها دا پوینټ په لنډ کنه 3 میټر کې دی ها صحیح شو 3 میټر اوس به 13 ډیګري برابر کې انګل تا ګورې راشه او کس د ماشين ته ودرېږي مړه خدای ته ایسه ودرېږي تاسو ونی سره ته په کوڅه کې ایسه ریکارډینګ 13 ډیګري باندې تاسو اکی څو ځان لگا افکار مې اور ولی سر انګل برابر کنه نو انګل پلس کا ها انګل ایزه دا کوي نه تاو که خو د زړه د خلاصې واخله ما سره واخله 16-17 شو سر تاسو 13 یاد کړئ هاو کنه لاندې نه دا ډي چار ډیفرنس ان هاریزونټل انګل وذ سایډ ډي چار 0 کوه بس برابر ها تب 0 ها اوس لاکو لګاو لاکو کا ځان طرف ته راواخله لاکو او یو منټ سر یو منټ لګوم لاکو راځه څو تر کې نه مره دا وایي الټا طرف ته تاو په مزه ورشه صاحب بل کس نه ځای دا ولدا ګناګار دی تاسو افتخار وشه دې افتخار ته خو صحیح ہے کنه بیا به په کیلومتر کې خو دا بل پرې څه باندې ځکه کله طریقو سره ما خو انجینیر
سروے ایسے دا بن گا صحیح دی ډیسټنس دا ډیسټنس کا پیرا بیا تک موډ وها مېرین کوي اوس جی شي څه کوم طرف نه ته ماشین بنا خو ځه ایسے بن میں کو صحیح ہے څه مو خو نو ماشین سمه هغه څنګه نو هغه خالي خو نه دا خو پاکا یاره دا